Welcome to lesson number 7 دوستانو هم درس اشاره راست او په هم درس کې نن موږ درې فارمولې لرو چې لومړی فارموله مو د لاین فارموله په نامه سره ده او دویمه فارموله مو د سم اف وذ ایکوال فارموله په نامه سره ده همدارنګه دریمه فارموله مو د سم اف وذ سمالست اند ګریټر دین فارموله په نامه سره یادېږي دوستانو موږ به نن وپېژنو چې دا درې فارمولې زموږ سره څه کار کوي او د دې وظیفې څنګه څه شي دي او څنګه کولی شو موږ دغه درې فارمولې په اکسل شیټ کې یا د اکسل په صفحه کې اپلای یا عملي کړو نمړی راځم لین فارموله زما سره څه کار کوي لین فارموله داسې کار کوي دلته ما درې نومونه لیکل چې په اصطلاح احمد خان محمد تاسو لغتونه هم لیکلی شئ هر هغه څه چې تاسو لیکئ هغه دلته لیکلی شئ نو د دې وظیفه دا ده چې لین فارموله وظیفه دا ده چې زه غواړم چې د احمد د نوم د حروفو تعداد ځان ته معلوم کړم چې احمد د څو حروفو څخه جوړ شوی دی او خان د څو حروفو څخه جوړ شوی دی همدارنګه محمد د څو حروفو څخه جوړ شوی دی نو فارموله ډېره اسانه ده فارموله به اپلای کړو شیټ په څه زوم کړم راځم دلته ایکوال یا مساوي علامه لین قوس خلاصوم هغه نوم ورته انتخابوم کوم چې موږ غواړو د هغه نوم د حروف تعداد معلوم کړو نو انټر وم احمد رښتیان د 5 حروفو څخه جوړ شوی دی همدارنګه راځم خان ته لین مساوي علامه قوس بندوم او انټر او دا 4 او محمد لین مساوي علامه او قوس بندوم انټر اته یعنی احمد له 5 حروفو څخه جوړ شوی دی خان له 4 حروفو څخه جوړ شوی دی او محمد له 8 حروفو څخه جوړ شوی دی چې دا د لین فارمولې وظیفه وه بل راځم دویمه فارموله زموږ سره د دوستانو د سم اف فارموله ده سم اف فارموله زموږ سره ډیر فارمولې په اکسل کې چې کار کوي هغه د سم اف فارموله ده او دا د سم اف د فارمولې د خاندان څخه ده چې په دې فارمولې سره موږ کولی شو ډیر فارمولې اپلای کړو چې نن موږ د سم اف فارمولې سره مساوي علامه وایو وید ایکوال فارموله یعنی د مساوي علامه د سم اف سره څه کار کوي که چیرې موږ سم اف فارموله خو ځان ته فارموله ده اما که چیرې موږ مساوي علامه ورسره کړو بیا دی څه کار کوي نو راځم دلته په اسلام ما ځینې نمبرونه لیکئ نمبرونه 4 جیش نه 4 نیوي 4 جیش نه سوه یو 4 جیش دا نمبرونه ما لیکلي دي زه غواړم چې دلته دا فارموله داسې اپلای کړم چې ماته دې یوازې دا 4 جیش عددونه راته جمع کړي نور عددو ته ماته کار مه لره نو زه څنګه کولی شم چې دغه 4 جیش عددونه جمع کړم موږ خو ویلي وه چې موږ که چیرې غواړو چې جمع کوو نو دا ټول ورته انتخابو اما دلته یوه خبره دا ده چې 4 جیش دلته د ناچ او د نیمې په مابینځ کې دي او دا بل 4 جیش بیا دلته دی نو دا څنګه کولی شم چې زه ورته انتخاب کړم نو دا د سم اف فارمولې په واسطه سره کېږي چې اصلي منبع یا سرچینه مساوي علامه یا ایکوال سره موږ ویلی شو نو راځم فارمولې ته فارموله داسې اپلای کېږي ایکوال یا مساوي علامه سم اف قوس خلاصوم او دا ټول ورته انتخابوم کامه او بیا کوټیشن مارک وامه او دلته ورته لیکم مساوي علامه چې په 4 جې سره هغه عدد مساوي وي ما ته هغه عدد جمع کړه او دا هم په پای کې کوټیشن مارک او په پای کې قوس بندوم انټر وم دوستانو تاسو وګورئ 102 جواب راکړي او موږ 3 ځلې 4 جیش لرو نو 3 ځلې 4 جیش سره جمع کړه 102 راځي 4 جیش نو دا د سم اف وذ ایکوال فارموله په نامه سره یادېږي چې موږ څنګه کولی شو د سم اف سره چې مساوي علامه راسي نو هغه څنګه وظیفه ده دا نو د فارموله په هر ډول تاسو کولی شئ استعمالولی شئ یعنې په اصطلاح تاسو په کورسو کې د خپلو شاګردانو د نمرو د معلومولو لپاره هم کولی شئ یعنې که یو شاګرد دونې نمرې په بېلابېلو مضامینو کې وړي وي او تاسو غواړئ چې یوازې هغه نمرې راوباسئ چې په هغه کې یوازې دی کامیاب وي نو فقط ستاسو د قوانینو په اساس چې مثلا که یو شاګرد 15 نمرې وړي دي هغه 15 نمرې ماته راوباسه تاسو کولی شئ هغه 15 نمرې دلته په مساوي اخواته ورته ووایاست نو دی به تاسو ته هغه نمرې جمع کړي چې مساوي په 15 سره یا په اصطلاح تاسو کولی شئ چې په خپل شرکت یا په هر هغه ځای کې چې تاسو کاروبار کوئ هلته هم تاسو کولی شئ چې داسې یو شات ورباندې کښېږدوئ نو دا د سم اف فارمولې وظیفه وه فارموله یې ور بیا اپلای کوم درته ایکوال سم اف قوس خلاصوم او دا ټول عدد ورته انتخابوم کامه کوټیشن مارک مساوي علامه چې مساوي وي په 4 جیش سره همدارنګه په پای کې بیا کوټیشن مارک او قوس بندوم انټر
یو سلو دوه. نو دوستانو دا و د سم اف with equal formula په نامه سره چې د دې وظیفه موږ پیدا کړله او وم پیژندله چې څنګه کار کوي. دریم راځم sum f with smallest and greater than formula. دغه علامې چې موږ تاسو په مکاتبو یا په مکتب کې ویلي دي چې دا په ریاضیاتو کې راځي، یعنی دغه علامه که خوله هرې خواته خلاصه وه هغه غټه ده، خو اوس دا مساوي علامې دي، معنی چې نه کوچنی وي نه غټ وي. ما ته هغه عددونه جمع کړه. نو د دې وظیفه څنګه ده؟ د دې وظیفه هم دا رقم ده چې دلته ما هغه عددونه لیکلي دي 4 نه 4 نه 9 1 او 4. خو د ده وظیفه بیا دا ده چې دی موږ ته هغه عددونه جمع کوي چې مساوي نه وي په 4 سره. یعنې زه پر ده باندې یو شرط ږدم. شرط دا معنی که چیرې موږ ورته وایو چې ته ماته دا عددونه ماته جمع کړه چې مساوي نه وي په 4، یعنې دا ټول عددونه ماته جمع کړه خو د 4 ماته مه جمع کړه. نو دا فارموله څنګه زه اپلای کوم؟ راځم فارمولې ته equal sum f قوس خلاصوم او عدد ټول انتخابوم کاما کوټیشن مارک. دلته smallest and greater سمبولونه یا علامې کاروو او دلته ورته لیکم چې 4 په پای کې بیا کوټیشن مارک او قوس بندوم انټر وم. دوستان تاسو وګورئ 1080 که موږ راسو دا موږ ته کوم عددونه جمع کړل؟ دا 990 9 او 1 دغه عددونه موږ ته جمع کړل. یعنې که چیرې موږ دا عددونه سره جمع کړو د دوی مجموعه 1080 کېږي. 4 جنجوي سه 4 دغه درې عدده یا درې ځای چې موږ 4 لرو دا جنجوي سه، ځکه موږ په فارموله کې دغه صورت ویلو. که موږ څه راسو پر دا عدد وګورو دلته داسې تاسو کولی شئ چې دا فارموله بهر په نامه سره ځای دی. که چیرې موږ څه فارموله په اصطلاح ایرې وي یا موږ څنګه کولی شو بیرته خپل فارمولې ته ولاړ شو، نو صرف پر هغه فارموله ودرې شي او دلته تاسو کولی شئ په فارموله بار کې وګورئ چې دا فارموله څنګه اپلای شوې ده. دلته موږ ورته ویلي دي چې equal sum f که چیرې د ای 210 څخه، یعنې دا خو د ای کالم دی، د ای کالم او د 210 را څخه شروع شوی دی، بیا تر ای د کالم تر 214 پورې، یعنې تر دغه 214 پورې موږ ورته ویلي دي که چیرې دا عددونه ماته جمع کړه خو 4 عددونه ما څه مه جمع کوه، یوازې ما ته هغه عددونه جمع کړه چې ما درته ویلي دي. او 4 عدد چې ما ورته ذکر کړی دی معنی چې دا 4 عدد ما سره مه جمع کوه. نو بیا درته وایم چې د دې فارمولې څخه په بېلابېل ډول تاسو کار اخیستی شئ په شرکتونو په خپلو مکاتبو کې د شاګردانو د نمرو لپاره. نو راځم فارموله یې ور بیا درته اپلای کوم. ښه ده چې لا مو ښه زده سي. equal sum f قوس خلاصوم او ټول عددونه انتخابوم کاما کوټیشن مارک smallest and greater than او 4 کوټیشن مارک په پای کې قوس بندوم انټر وم. تاسو وګورئ 1080 جواب راکړي. نو دوستانو زموږ د نن ورځ فارمولې 3 فارمولې وې چې لین فارموله وه چې د لین فارمولې په واسطه سره موږ کولی شوی چې د یو نوم د حروف تعداد ښکاره کړو، او دوم سم اف with equal فارموله و چې د سم اف فارمولې مو وویلې د مساوي علامې سره چې موږ کولی شو چې موږ ورته ووایو چې یوازې ماته هغه عددونه جمع کړه چې مساوي په 4 شوي، یعنې فارمولې بار کې موږ تاسو کولی شو چې د هغه فارموله وګورو. دلته ما ورته وویل چې یوازې هغه عددونه ماته جمع کړه چې مساوي په 4 سره وي. همدارنګه په دریم کې موږ چې د smallest and greater فارمولې یا سمبول و هغه دا و چې د سم اف سره موږ د smallest and greater کارول چې مثلا دا ټول عددونه ماته جمع کوو خو بې له 4 مساوي 4 عدد ماته مه جمع کوو جنجه. نو دا 3 فارمولې وې. په راتلونکي کې به زموږ درس د سم اف with greater او سم اف with smallest فارمولې سره به زموږ وظیفه او همدارنګه سکرت فارمولې سره زموږ راتلونکي درس شروع شي.